بسم الله الرحمن الرحیم. نن درس تر لاک سکرین مونږ ویل او نن دیمز شروع کوو. دیمز کې مونږ ډېر اپشن لرو، بیک ګراوند، کلر بیا تکراری راغلی، دلته مونږ بیک ګراوند هم لوستی او کلر هم، خو دلته بیا تکراری راغلی، تکرار نه لولو. او بل مونږ لرو ساوند ماوس کرسر دی. مخکې دی چې دا ساوند ماوس کرسر دلته تشریح کوم، مونږ دلته ښي طرف کې اپشن لرو ډیسکټاپ آیکن سیټینګز. دا د صفحې د خپل د سیستم د آیکنو تنظیمات دي. ما تاسو ته ویلو چې ریسایکل بین مای کمپیوټر کنټرول پانل او د سنور آیکن چې باندې اضافه کړي دا مربوط دي چې کیږي د سیستم کیږي. کچېره کله کله موږ نه د مای کمپیوټر د صفحې لمخې څنګه شي پاک شي ډیلیټ شي، تاسو څنګه بیرته را پیدا کوئ. اکثریت هم داسې شوی کنه، کله چې تاسو مای کمپیوټر عزیز ورته ډیلیټ، اوس مای کمپیوټر نه لرو نو تاسو څنګه خپل ډرایوونه راخلاصوي، یا هم کله کله ریسایکل بین نه وي یا کنټرول پانل نه وي، نو تاسو کولای شئ چې د صفحې پر مخ کلیک وکړئ، پرسنلایز ته راشئ او دلته په دیمز آپشن باندې کلیک وکړئ، بیا راشئ ډیسکټاپ آیکن سیټینګ. لته ځینې هغه بیرته رافعاله کیږي، ډیلیټ کیږي نه، په حقیقت کې هغه ځینې غیر فعاله کیږي. مثال مای کمپیوټر نشته د صفحې پر مخ، تاسو راشئ د ټیک مارک څنګه کوي، ټیک او وروسته لدی ورته اپلای اوکې، او چې کله راشئ بیرته مای کمپیوټر څنګه شوی را پیدا شو. دا د سیستم آیکنونه دي، دا هیڅ کله نه ډیلیټ کیږي، فقط آن او آف کیږي یا مثال فعال او غیر فعال کیږي. تاسو کولای شئ هغه د دیمز له برخې نه او دلته د ډیسکټاپ آیکن سیټینګ له اپشنونو فعال او غیر فعال کړئ. یا مثلا ریسایکل بین غواړم چې نه وي، کنټرول پانل نه وي، ټیک مارکونه لري کې اپلای ورته اوکې، او چې کله راشي نه ریسایکل بین شته او نه هم کنټرول پانل شته. صحیح. بیا راځو موږ پرسنلایز دیمز آپشن او دلته ډیسکټاپ آیکن سیټینګ سرخلاص شو په دې باندې، او بیرته غواړئ چې را پیدا شي هر یو باندې کلیک کوئ را پیدا کی. او که تاسو غواړئ چې د یو مثلا د مای کمپیوټر د شکل او عکس تغییر کړئ، کرسر کلیک وکوي، بیا راځي دلته اپشن چینج آیکن سیټینګ، دلته کلیک وکړئ. تاسو کولای شئ مای کمپیوټر ته یو سټایل انتخاب کړئ او آیکن شکل انتخاب کړئ. ډېر شکلونه موږ دلته لرو. صحیح دی. دوی کې تاسو یو دنه انتخابوي او بل اخر ورته وایي اوکې زه یو انتخاب کوم، مثال دا انتخاب ورته اوکې اپلای. او چې کله تاسو راشئ دلته تغیر شوی دی د سپی سي مای کمپیوټر آیکن تغیر شوی، تاسو خپل خوښه رقم آیکن تاسو انتخابوي. بیا راځو موږ ډیسکټاپ آیکن سیټینګ ته، او یا هم تاسو کولای شئ د ریسایکل بین شکل تغیر کړئ، کلیک په وکړئ چینج آیکن او دلته مثلا یو بل شکل ورته انتخاب کړئ اوکې اپلای. و چې کله تاسو وګورئ ریسایکل بین هم تبدیل شوی دی په یو بل شي. صحیح. د ځینې تاسو آیکنونه چینجوي، او که چیرې نه غواړئ بیرته اول حالت ته راولئ، بیا کرسر کلیک پې کوئ او دلته اپشن لرو ریسټور ډیفالت. په دې شکل تاسو کلیک کوئ بیرته آیکن څنګه کیږي اول حالت ته راځي. ریسایکل بل باندې کلیک وکړئ ریسټور ډیفالت، دا هم بیرته اول حالت ته راځي. بل اپشن موږ لرو الاو دیمز ټو چینج ډیسکټاپ آیکن سیټینګ. دغه لاندې چې دي دغه دیمزونه دي، دا څلور دانې. کله چې زه کلیک په وکړم اتومات دغه وینډو ویني ټول لایټ ته تبدیل شول، لایټ دی دیمز دی. او یا مثلا دغه دیمز انتخابوم، دا بیرته ډارک شو او صفحې ته چې تاسو راشئ د صفحې عکس هم تغیر شوی دی. صحیح شو. دیمز مونږ تغییر کړ، خو خبره دلته را که چیرې مونږ دیمز اول آیکن چینجو، مثال زه راځم دغه د ډیسکټاپ آیکن شکل تغییروم، چینج آیکن ورته وایم، دلته مثلا دا شکل ورته انتخابوم اپلای. اوس د مای کمپیوټر آیکن څنګه شو چینج شو. خو که چیرې تاسو راشئ دیمز تغییر کړئ، دغه دیمزونه د څلور دانې چې ما درته ویلې دوی کې یو تاسو انتخاب کړئ. کله چې یو دیمز تاسو انتخاب کړئ سیټ شو دا دیمز، اوس چې کله تاسو صفحې پر مخ راشئ مای کمپیوټر بیرته اول حالت ته راغلی دی. نو که چیرې دا اپشن تاسو غیر فعال کړئ بیا آیکن په خپل حالت پاتې کیږي دا اپشن. دا که چیرې غیر فعال شي بیا څومره تاسو دیمزونه تغیروي آیکن خپل حالت نه تغیروي. سرخلاص شو په دې باندې ډیسکټاپ آیکن سیټینګ. بل موږ اپشن لرو ساوند لرو. ساوند د خپل کمپیوټر د لاوډ سپیکر او ساوند یا د غږ تنظیمات. نو راشئ تاسو په ساوند باندې کلیک وکړئ، دلته موږ ته ډېر اپشنونه راخلاصوي، په ترتیب سره یې وایو. اول پلی بیک دی. پلی بیک دا معنی چې تاسو کلیک کوئ هغه د لاوډ سپیکرو لیست درته ښکاروي، او په دې لیست کې تاسو مثال دغه سپیکرز ان هیډفون چې د خپل د کمپیوټر دی او دغه ای په نامه چې د مانیټور دی. صحیح دی. مثلا هر لاوډ سپیکر چې تاسو تنظیمات مخ ته وړئ په هغه باندې ډبل کلیک وکړئ، دلته نوم ورته انتخابوي چې هر نوم ورکړئ او داسې کې آیکن تغیروي، شکل تغیروي، هر شکل چې تاسو غواړئ ورته اوکې
اتوماتیکلی څنګه کیږي تغییري. خو مهمه خبره اپشن دغه ځای کې دی چې دوه اپشن لري، یو انیبل دی او بل هم ډیسیبل دی. یوز دیس ډیوایس انیبل دا معنی چې اوس د کمپیوټر لاوډ سپیکر کار کوي، یعنی غږ ترې وځي. او که تاسو دا انتخاب کوي چې ډونټ یوز دیس ډیوایس ډیسیبل او اپلای ورته وروسته لدې به تاسو د لاوډ سپیکر یا د کمپیوټر لاوډ سپیکر نه غږ نه وځي. او دلته ویني یو تور سمبول ورسره پیدا کیږي، دلته لیکل شوی ډیسیبل دا معنی چې لاوډ سپیکر څنګه شوی غیر فعال شوی. تاسو خپل کمپیوټر کې کار وکړئ، دا کې اوس کار کوي ځکه چې مانیټور وصل دی او د مانیټور لاوډ سپیکر فعال دی. بیرته به څنګه فعال وي؟ بیرته هاي کلیک پې کوئ او دلته اپشن لرو انیبل، بیرته د کمپیوټر لاوډ سپیکر فعال کیږي. بل ریکارډینګ د مایک اپشن دی. دا نور مایکونه کار نه کوي، فعلا غیر فعال دي، دلته ښکاري ډیسیبل او دا هم ناٹ پلګډ ان دی. دا بعضی مایکونه دي چې خارجي له کمپیوټر سره څنګه کیږي وصلېږي، خو دا کار نه کوي. یو ټیک مارک دی دا شین رنگ باندې او دا مایک څنګه دی فعلا کار کوي. چې خبرې کوم ته سیګنال ښکاروي، دا معنی چې کمپیوټر مایک څنګه دی جوړ دی کار کوي. تنظیمات مخته وړي ډبل کلیک پرې وکړئ، بیا هم لکه د لاوډ سپیکر نوم یې ورکوئ د ځای کې او چینج آیکن یو آیکن ورته انتخابوئ د ځای کې. او دوه اپشن لري، یو انیبل لري او بل ډیسیبل. که انیبل وي خو اوس دا اوس انیبل دی ځکه غږ ثبتوي، او که زه دا ډیسیبل انتخاب کوم نو مایکروفون غږ نه ثبتوي. زه نه ډیسیبل کوم چې زموږ غږ نه ثبتېږي. او څنګه کې بل اپشن لیسن لرو. لیسن کې یو اپشن دی چې لیسن ټو دیس ډیوایس. دا اپشن کې چې تاسو فعال کړئ او اپلای ورته وایي، نو کله چې تاسو خبرې کوئ تاسو غږ کش کوي او بیرته د لاوډ سپیکر لارې خپل غږ بیرته اورئ. زه دا اپلای کوم او که چیرې غږ نه ثبتوي بیا راشئ لیول ته، دلته لیول ښه دی هغه لاوډ سپیکر فعال دی که نه. که خیر یو کمپیوټر کې دا اوس غیر فعال شوی ساري کار کوو، دا مانیټور کې مشکل دی. کله چې په دې کلیک کوئ لیسن ته راځئ، دغه لیسن فعاله کړئ. دا چې کله فعاله کړئ اپلای ورته تاسو چې کله خبرې کوئ بیرته خپل غږ له کوم ځای اورئ؟ له لاوډ سپیکر نه اورئ. او په دغه لیول کې له کولی شئ خپل غږ څنګه کوئ کم او زیات کړئ. مایکروفون ارې دی او بل مایکروفون بوکس دی، دا چې دواړه اندازه یې لوړه وي بیا له لرې نه ستاسو غږ څنګه کوي ډېر په اسانۍ سره ثبتوي او کش کوي. او په شی دا کمپیوټر لاب کې تاسو دا عملي کوي خو ډېر بیا اپشن غیر فعال کوي زر چې دا ډېر خراب غږ لري. کله چې دا ډېر لوړ وي او تاسو دا اپشن فعال کوي بیا ډېر چرس کوي. د دې په خاطر هغه کمپیوټر لاب کې خوشو شي زیات عملي نه کوي، خپل کور کې عملي کوي. صحیح. نو دا اپشن کې چې غیر فعال شي اپلای ورته نو تاسو کمپیوټر ته خبرې کوي تاسو غږ د لاوډ سپیکر نه راوځي. دا سره عملي کوي اتمن تاسو. بل اډوانس کې موږ کوالټي او کیفیت لرو چې خپل کمپیوټر اډوانس کوالټي ورته انتخابوي او په دې اپشنو باندې تاسو کارمل لري ځکه اتوماتیک ټول انتخاب دي. نو د دې کې تاسو د لاوډ سپیکر چې انتخابوي، د مایکروفون کیفیت او کوالټي انتخابوي چې اوس نارمل کوالټي دا انتخاب دا ته وایو. کې دا د شي تنظیماتو د مایک تنظیمات. ساوند چې دی نور به د سیستم ساوند دی. مثال د ځای کې په انګلیسي پوهیږئ، د انګلیسي در سره ولولئ، دلته هر اپشن تشریح شوی دی. مثلا موضوع راغلی دا ساوند لري. مثال تاسو ته زیات درې دنه وایم. اول دی ډیوایس کونیکټ دی. ډیوایس کونیکټ څه معنی؟ تاسو د کمپیوټر فعال شو زه درته ځل عملي هم کوم چې اوس کار کوي کنه. دا څه غږ کوي صحیح دی. نه دې په خاطر چې دا غږ کوي صحیح شو. دا مانیټور خراب دی کار نه کوي. نو دا اپشن او بل اپشن ما ته ساوند ویلي. ساوند ډیوایس کونیکټ دی. ډیوایس کونیکټ دا معنی چې کله چې تاسو فلاش له کمپیوټر سره وصلوي دا څه غږ لري کنه. ځکه لیکلي دی ډیوایس کونیکټ. ډیوایس ډیسکونیکټ څه معنی کله چې تاسو فلاش له کمپیوټر نه وباسئ دا څه غږ لري. نو آیا کول دغه غږونه تاسو خوښیږي همدا وي یا مثلا نور چینجوي؟ زه ورته وایم چې ډیوایس ډیسکونیکټ بل غږ ورته انتخابوم. که تاسو راځئ لاندې اپشن لري د ساوندز په نامه او د ځکه کلیک وکړئ ډېر ساوندونه لرو. د خپل د سیستم ساوندونه دي. یو ساوند انتخابوي بیا د ځکه ټیسټ کوئ. صحیح دي. مختلف زنګونه دي فقط ټیسټ کوئ. صحیح.
تاسو یو فلاش راکړئ ماته ډیوایس کنیکټ مې هم تغیر کړئ د ډیوایس ډسکنیکټ چې دی ساوند لري صحیح دی کله چې تاسو فلاش له کمپیوټر وباسئ دا غږ لري زه به یو ځل فلاش وصل کړم ځوانه یې تا فلاش بوخونه یې بیخي ووته دغه مو راح صحیح دی کله چې وصلوئ یو غږ او کله چې ډسکنیکټ کوئ بل غږ لري تاسو کولی شئ غږ یې بیخي له دې ځای نه څنګه کوئ غیر فعاله کوئ نو دلته راشئ لومړی اپشن انتخاب کړئ چې څه یې لیکلي دي نان او چې کله ډیوایس کنیکټ هم شي چې ورته انتخابوم نان انتخابوم او بالاخره ورته اپلای او بل وینئ د اپشنو مخې ته د سپیکر آیکنونه هغه څنګه شول ورک شو دا معنا چې اوس ساوند نه لري اوس چې تاسو فلاش وصل کړئ ساوند نه لري دا بل ساوند دی جدا او کله چې بیرته ډسکنیکټ کوئ بیا هم غږ نه لري دا مثال مې تاسو ته د څه وړاندې کړی د فلاش دی لاندې راشئ مثال دا دی چې ماکسیمایز دی ماکسیمایز تاسو کله د صفحه سایز یې غټوئ یو اواز ولري او یا مثلا مینو پاپ اپ دی پاپ اپ مینو مې درته ویلې وه چې کله تاسو مثلا کلیک وکړئ یو اواز ولري نور هم دلته ډېر شیان لرو پرنټ کمپلیټ دی چې کله تاسو پرنټ اوئ څه شی پای ته ورسېږي پرنټ یو غږ ولري د انګلیسي در سره ولولئ کلوز پروګرام دی چې کله تاسو پروګرام بندوئ یو غږ ولري کریټیکل بیټري الارم دی چې کله د بیټري چارج ختمیږي داسې یو غږ لري او تاسو کولی شئ غږ یې څنګه کوئ چینج کړئ دغه غږونه ساوندونه چې دي خپله د سیسټم دي اما که تاسو غواړئ چې یو غږ له انټرنیټه راواخلئ یا مثلا له انټرنیټه مو راخیستی دی فلاش کې ډرایو کې کوم ځای کې ثبت دی بیا تاسو د براوز اپشن باندې کلیک کوئ صحیح کله چې د براوز اپشن باندې کلیک وکړئ ورشئ خپله ما د خوښې غږ وي ساوټ وي هغه انتخابوئ او اوپن ورته وایئ بالاخره هماغه انتخابوئ بل اپشن موږ لرو پلی وینډو سټارټ اپ ساوند کله چې نوی تاسو وینډوز روښانه کوئ یا کمپیوټر روښانه کوئ یو غږ لري که دا فعاله وي یو غږ وي په اول سر کې چې کله نوی کمپیوټر روښانه کوي او که چیرې دا اپشن غیر فعال وي بیا غږ د نوي روښانه کولو په وخت کې غږ نه وي صحیح دی دا تنظیمات دي چې تاسو مثلا خپل د تنظیمات مخ ته وړئ او کولی شئ د تنظیمات سیوه هم کوئ مثلا د احمد ای بی سی په نامه حساب کوئ هر ځل چې تاسو په کار شي ما خپل تنظیمات راوړئ بیا راشئ په ای باندې کلیک وکړئ فقط ستاسو تنظیمات راځي او که تاسو انتخاب کړئ چې نو ساوند بیا د کمپیوټر ټول غږونه څنګه کیږي ډیسیبل کیږي او بالاخره هیڅ غږ له کمپیوټر نه وځي په هیڅ حالت کې ځکه چې دلته اپشن تاسو نو ساوند انتخاب کړئ وینډوز ډیفالټ کې انتخاب کړئ بیا ټول ساوندونه څنګه کیږي اول حالت ته راځي او مخکې د وینډوز نارمل ته تبدیلېږي یا وینډوز ډیفالټ موډیفاید دی او یا هم وینډوز ډیفالټ دی او بالاخره تاسو څه ورته وایئ اپلای صحیح شو communication کې کله چې تاسو Windows can automatically adjust the volume of different sounds when you are using your PC to place or receive telephone calls کله چې تاسو له کمپیوټر سره ډیجیټلی ټلیفون وصلوي او یا هم تاسو د یو ټلیفون له لارې زنګ وهئ اول اپشن میوټ آل ادر ساوند که چیرې دا اپشن فعال وي نور اضافي غږونه تاسو غږ نه چې تاسو مستقیم نفر سره غږیږي اضافي بیکګراوند کې چې څوک خبرې کوي هغه ټول آف کوي صحیح مزاحمت نه کیږي که دوهم انتخاب کوي 80% اضافي غږونه کمیږي او که دریم انتخاب کوي 50% او که څلورم انتخاب کوي بیخي نه کمیږي او نور ساوند یا غږ هم د ټلیفون له لارې انتقالېږي اما نارمالي صورت هم دا 80% دا په صورت کې چې تاسو کمپیوټر سره ډیجیټل ټلیفونونه وسه څه خلاص شو په دې باندې دا کمیونیکیشن ساوند ریکارډینګ او پلی بیک